خیر کینه او خیر دې شي سړی سلام وکړي ښه ښایسته سړي معاف وکړي صحیح سله مونږ خبر یو چې ته ویښیار یې مونږ ته عقل مه راښیه څنګه ښه راغلې کلاري ده شکر ده ښه یې ویله موبایل شیشه څومره خراب نه کړي جګ څو پیسې راټیکاله راوړه زه خو یې نه خورم وخوره ټیکاله زه بیخي مور ما ته خوند نه راکوي وخوره پنځه لاس وسړی وخوره نه نه یې خورم اوسره زه نه خورم ما ته خوند نه راکوي ما خوړلې ده ما کور کې خوړلې ده که نه یو دوه مڼۍ خو وخوره څو چې درې پیرې ساعت ته وکړي بیا خوره یو مڼۍ به وخوره هسې ساکه به وکړي خاصه چې تاسې لپاره ویل تاسې لپاره به لږ ساکه به وکړم چې ما خوړلې یم د پوه شوې ما کور کې خوړلې لاسونه مې هغه کې ونیول غوا لرئ؟ ولا خلاص ډېره خوږې هغه دي تروې دي واچوه زموږ وړه مې ماسې ساکه خالي پې کوم پوه شوې الو غیر قراری ده خیرات ته خو جوړې باید هغه وکړم ولي متدا کړم او دلته نو قراري ده خیرات ده سمردین څنګه ښه ده غورې کوه غورې څه غورې ته به دغه تروې ده مالک به دې دا مه خوره نه ویې خوړه سره وسړه بس ویې خوره دا ته نه ما څه ساکه کوله ما کور کې خوړلې نه بیا راباندې زیاتېږي به نوره نه خورم خوند نه راکوي ما ته خوند نه راکوي خوند نه راکوي خوند نه راکوي ولې مې خوړل ښه ته ولې مې خوړل ما ته خوند نه راکوي یاره که خفه کېږې نه یوه خبره درته وکړم څه خبره ده چېرته چې منده کېږي ساکه کور کې که ټکله بیا هلته خوره ما ودر وګور کټکانه مې کور کې خوړلی وه خفه کېږې نه یو به بله خبره مه کړم ویې که څه خبره کړې چې کله سړی باید په ادب او احترام باندې وخوري نور څوک په عذاب نه کړي ته کله موبایل کې غږېږي کله د پزو سنوله خفه هم نه چې دا ولا کې ښه کاري مونږ خبر چې تاسې دومره عصري سوي دومره سیاست کوئ نه مونږ خبر یو اوس تاسې مونږ ته هغه راښیي نه چې هغه راښیي خفه کېږم ما خو یې تا لپاره وویل سبا به بل چېرته میلمه یم او بله خبره درته وکړم ویې که څه خبره دا تعویضونه یې چیش دي دا خو ولا د نظر ماتې دي د نظر دي په سترګو نه دا دې ولا ښه کار کړی دا تعویضونه یې اچولي ته ولا رښتیا هم په سترګو کېږي ډېر هوښیار یې خدای دې مال شي